یوه ډېره غمجنه ښځه چې په خپله کمره کې به یوازې اوسېدله ځکه چې خاوند یې مړ شوی و. اوس یې یوازې ژوند تېرولو او د ژوند کوم بې شمېره مشکلات چې وو هغې راګیره کړې وه. هره ورځ به یې په بازار کې خیر خیرات هم راټولولو، د خپلو بچو پرورش به یې هم کولو، خو په کومه طریقه باندې هغه بیا غلط کار ته مجبوره شوله. دا هر څه به تاسو هم دلته وګورئ، د دې ښځې واقعه به خپله واورئ. ورسره به تاسو دا هم وګورئ چې دا ښځه بیا چا ځان سره بوتلله او غلط ناروا کار یې ورسره وکړو. وایي چې یوه ورځ زه په بازار کې وم چې ماته یو مالداره سړی چې د جامو نه هم ډېر زیات ښه معلومېدو په خپل ګاډي کې راغی. ماته یې ویل چې زه ستا مدد کولی شم، مالي طور به زه ستا ډېر مدد وکړم، خو په یو قیمت باندې، او هغه قیمت دا دی چې ته به ما سره ملاویږي یا به راسره دا بل کار کوي. وایي چې ویلې د دنیا هر څه چې دي دا نن سبا صرف او صرف په پیسه باندې ملاویږي، نو زه هم ستا مدد کوم خو ته به زما دغه کار کوي. د دې ښځې په سترګو کې اوښکې راغللې او وایي چې ما دا پیشکش د ده هېڅکله هم قبول نه کړو. په سبا باندې دا بیا راغی، همدغه خبره یې وکړله. په درېیمه ورځ بیا راغی، ویل یې چې ته سوچ وکړه، واحد تا سره همدا لاره ده، که ته زما خبره ومنې نو زه به ستا ډېر زیات مدد وکړم. بله لښته دا ښځه وایي چې زما حالت هم ورځ تر بلې په دې خرابېدل چې نن سبا څوک چا سره مرسته هم نه کوي، ماشومان مې هم وږي وو او دننه ډېره زیاته ماته شوې وم، نو د ډېرې مجبورۍ نه مې دغه پیشکش قبول کړو. وایي چې یوه ورځ د دغه کس دا خبرې مې ومنلې او هغه سره د غلط کار کولو دپاره راضي شوم چې ډېر زیات مشکل کار و. د خپلو بچو د پرورش دپاره یا د لږې ختمولو دپاره ما دا قدم اوچت کړو. خو دا هر څه ما وکړل، ما ته دې سړي پیسې هم راکړې، زه په دې کار کې هم اخته شوم. خو یوه ورځ ما ته داسې یو احساس وشو چې دا زه څه کوم دا غلط دي. ما د خپل ضمیر سودا کړې، د خپل مړ خاوند سره مې ظلم زیاتی کړی دی او اوس یوه لاره هم ما سره نه وه پات. په دې وجه باندې ما دا واده وکړه چې زه به نن نه وروسته دا کار نه کوم او د خپلو بچو د صحیح پرورش دپاره مې یو ښه لاره اختیار کړله. خو اوس به دوباره هېڅکله داسې څه غلط کار ونه کړم. دوستانو دا قصه موږ ته دا سبق راکوي چې حالت که څومره هم سخت وي نو د ضمیر سودا نه وي کول پکار، د انسانیت عزت کول پکار دي او د بدکاریانو نه ځانونه ساتل پکار دي.